د لسو شیونو خاص وصیت نبی علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ټولو ته فرمایلی دی چې دغه لسو خبرو باندې عمل وکړي. دا لس خبرې د سورة انعام په 3 آیاتونو کې ذکر شوي دي. ټول ملګري دا په یاد کړي. دا ډېر لوی اهم هدایات دي. د دنیا و آخرت د کامیابی دپاره لوی خبرې دي. دا لس خبرې که په دې باندې موږ تاسو ټول عمل وکړو نو زموږ ستاسو انفرادي زندگی او اجتماعي زندگی دا به ټول روښانه شي او ښایسته به شي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په سورة آل عمران کې چې کم آیاتونو مبارکې راغلي دي چې آیات محکمات هغه دغه 3 آیاتونه دي. د آدم علیه الصلاة والسلام نواله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری دغه 3 خبرې په ټولو شریعتونو د ټولو انبیاو په راوړي شوي دین کې دا نه منسوخه شوي دي نه په دې کې فرق راغلی دی. ټول په دې باندې متفق وو. داسې خبرې دي ما او تا ترې نه خبره دي. ما او تا ته زده نه دي او زما او ستا د کامیابۍ خبرې دي. اوله خبر د دې لسو خبرو نه دا ده. الله فرمایي الله تشرکو به شیئا. اوله خبر دا چې د الله سره هیڅ شی مه شریکوئ. شریک د الله سره مه نیسئ. د الله سره په ذات صفاتو کې شریکول دا دومره لویه ګناه ده. په دې ګناه که زما او ستا ورونه انسانان خویندې او ورونه خبر شي نو زما ورونو بیا به په هر قدم کې لګئ چې های خدایه د شرک نه مې وساتې. د شرک دومره خراب عقیده ده. دا واورئ شرک هغه جرم دی نور ګناهونه که د انسان نه خدای نه کرده وسی یا وخت الله معاف کی، لیکن د شرک په باره کې الله فرمایي چې ان الله یقینا الله لا یغفر بخښنه کوي ان یشرک به چې د الله سره شریک ونیولی شي. شرک ورلګي تی د ټولو نیکو اعمال که د هر چا په عقیده کې شرکو د ټول عملونو ته ورلګیت والدي ټول سوځي. دویمه وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوي، نرمي ورسره کوي، خدمت یې کوي. دریم لمبر ولا تقتلوا اولادکم من املاق. خپل بچی د وجې د لوږې مسکنت غربت نه مه وژنئ. بچی مه په روحاني طریقه قتلوئ او مې په جسمانی طریقې سره قتلوئ. با الفاظ دیگر می په حقیقی قتل سره دا اولاد قتلوي او می په حکمی قتل سره قتلوي. تاسو بلګیا چې موږ ته کوم دي چې قتل کړه تفصیل ترازم. څلرم ولا تقربوا الفواحش. بحیايي تمنز دې کېږي ما ظهر منها وما بطن. که ظاهره بحیايي نو مې ګوره مکوي دا در باندې حرامه ده او کپټه بی حیايي څوک نه یوازې ته نو هم یې مه کوئ. ګوره پنځم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. مه قتلوئ یو انسانم چې د هغه مرګ رواني او تی قتلی. مسلمانان انسانان مه وژني ګوره مګر هغه چې هغه په شرعي طریقې سره یي هغه ځان نه مسله ده. دا 5 خبرې دی یو آیات کې دی. الله فرمایي چې کله آیات ختمیږي ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. دا الله درته وصیت کوي، الله درته حکم کوي چې دا کارونه ګوره مه کوئ لمبروار یې زده کوي. لعلکم تعقلون د پاره د دې چې په دې تاسو عقل والا جوړ شي. دا 5 خبرې شرک نه کول، د مور پلار سره ښه کول، اولاد نه وژل او بحیايي نه کول او مسلمانان نه وژل دا ټول بهترین کارونه دي او د دې کول چې الله منع کړی وای مې کوه او د دې کول هر عقل والا وای چې دا ډیر ناروا بیکاره کارونه دي. هیڅوک هم نه وای چې دا سم کار نو چې هر سړی په دې مبتلا دا مه کوي. شپږم الله فرمایي ولا تقربوا مال الیتیم. د یتیمانانو مال مه خورئ چې په زور زیاتی په یوه بانه په بله بانه د یتیم را ایثار کړی وي او مالونه یې خورئ. دا مه کوئ. ګوره اوم واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. ګورئ چې دا ټول
او پیمانی ورکوي خلکو ته، کاروباریانو، تجارانو، دکاندارانو دا پیمانی پر ورکوي. ګوره په دغه غزونو او په دغه ترازوګانو کې ګوره دا چلول مکوي، کمیان مکوي، کموکو ګوره در باندې حرام دي. اتم واذا قلتم فاعدلوا، کله چې خبرې کوي نو ګوره رښتیا وایاست، درواغ مه وایاست، انصاف کوي. ګوره دروغجن سړی بې انصافه دی، ګوره د درواغو نه ځان وساتئ. نهم وبعهد الله اوفو، د الله سره چې مو کوم وعدې او لوظونه کړي ګوره دا لوظونه پوره کړئ. الله فرمایي ذالکم وصواکم به لعلکم تذکرون. په دې باندې هر سړی پوهېږي، خو د الله چې درته تاکید کوي، وصیت کوي چې نصیحت والی دا خو دا ټول خلک وایاست چې وو دا کارونه نه کول پکار دي. نو نه کول پکار دي خو کوي هم که نه؟ کم سړی وایي چې دا کارونه روا دي؟ د یتیم مال خوړل روا دي، که بېحیایي روا ده، که قتل روا دي، ټول وایي. دلته چې لعلکم تذکرون الله ذکر کړه، دې کې نکته دا ده چې نصیحت والی نو خو منه شي، مې کوئ دا. او لسم الله فرمایي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. دغه قرآن الله وایي دا زما لاره ده، د قرآن تابعداري وکړئ، د قرآن علاوه د نورو لارو تابعداري مه کوئ، ګډوډ به شي. ګوره فتفرق بكم عن سبیلي، ګډوډ به مو کي د قرآن د لارې نه، بیا به قرآن پاتې، تاسو به د هغو لارو نه راوتی نه شي چې په ننوتلي یاست. اوس نن سبا وګوره. نو دا د نبي علیه الصلاة وسلام وصیت دی. دا ډېر اهم آیاتونه دي، مفسرینو لیکلي دي. د دې آیاتونو په باره کې تفسیر قرطبي لوی تفسیر دی، هغه فرمایي چې لازمون علی کل عالم، لازم دی په هر عالم باندې بیان المحرمات للناس. د دغه حرام شیونه چې دلته ذکر شو په هر عالم دا ضروری دي چې خلکو ته ووایي، په لازم دي چې خلکو ته بیان وکړي چې دا کارونه حرام دي، د دې نه لاس والی منع شي. ګور حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي، هغه وایي که کوم سړی دا غواړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وصیتنامه وویني چې په هغه باندې مهر لګېدلی، نو دا آیاتونه دي، تلاوت کې دي، آیاتونه کې دي. وګوري علماو لیکلي دي. حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د چا سره بیعت کولو نو دا آیاتونه باندې به بیعت وکړو. دا داسې اهمې خبرې دي. علماو لیکلي دي چې دا نه چې صرف د نبی علیه الصلاة وسلام وصیتنامه ده، دا درې آیاتونه دي، د هر آیات په آخر کې ذالکم وصواکم به ټکی شته. د دې نه دا مطلب دی چې الله هم دا حکم کی، تاکید کی د دغه وصیت چې دا نبی علیه السلام درته ویلي دي، دا خبرې ګوره پوره کړئ، په خپل عمل کې راولئ. تعليم الإسلام